السلام علیکم، زیم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. په تیرو څلېرویشتو غنټو کې کرونا وایرس په ملک کې شپږ د پاسه 100 کسان نور وژلي دي. بل اړخته د کرونا وایرس د دریم لهر د خورېدو د رفتار د کمولو دپاره په ملک کې لاک ډاون جاري دی. په بھارت کې کرونا وایرس په یو ورځ کې 4215 ریکارډ مړي کړي دي. سږکال په پوره ملک کې په یو ورځ باندې اختر ونمانځلی شو. د ټولو اول په پېښور کې غیر سرکاري رویت هلال کمیټۍ 23 شرعي شهادتونه واخیسته او د اختر اعلان یې وکړ. وروستو سرکاري مرکزي رویت هلال کمیټۍ هم د اختر اعلان وکړ. دې اعلان سره په پوره ملک کې په یو ورځ باندې د مذهبي جوش او جذبې سره د ورکوټي اختر نمانځل ممکن شو. په پوره ملک کې په عیدګاهونو، امام باړو او جوماتونو کې د اختر لمونځ د صوفي سره ادا کړی شو. په پېښور کې د غیر سرکاري رویت هلال کمیټۍ د طرف نه د اختر د میاشتې د لیدو په اعلان باندې وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری وویل چې نن د میاشتې د لیدو هیڅ امکان نشته. که څوک د سعودي عرب سره اختر کول غواړي نو خپله یې خوښه ده. دا وفاقي وزیر اطلاعات فواد چودھری په پېښور کې د غیر سرکاري رویت هلال کمیټۍ په اعلان باندې د تنقید نه پس د مذهبي امورو وفاقي وزیر نورالحق قادري وویل چې د اختر او د روژې د میاشتې کتنې لپاره یو شرعي اداره موجوده ده. په دې لړ کې د چا وزیر او حکومتي شخصیت مداخلت مناسب نه دی. د سرکاري او غیر سرکاري رویت هلال کمیټو په اختلاف باندې د آزاد جموں کشمیر وزیر اعظم د آزاد جموں کشمیر دپاره ځان له د رویت هلال کمیټۍ د قایمولو اعلان وکړ. د مرکزي رویت هلال کمیټۍ د طرف نه د اختر د اعلان نه پس د کمیټۍ پخواني چیرمن مفتي منیب الرحمن ویلي دي چې قام دې د یوې روژې قضا راوړي او دا ځکه چې د اختر اعلان غیر شرعي دی. په غزا باندې د اسرائیلو د حملو سلسله په دویمه ورځ باندې هم جاري وه. د حملو په نتیجه کې د فلسطینیانو د شهادت سلسله 55 ته ورسېده. د پاکستان او ترکی وزیر اعظم او د سعودي عرب ولی عهد د اسرائیلو په غزا باندې د حملې په حواله باندې په ټلیفون باندې خبرې اترې کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم د فلسطین صدر ته ټلیفون وکړ او په غزا باندې د اسرائیل د حملو په لړ کې د سره خبرې اترې وکړې. د دواړو مشرانو په تش لاس فلسطینیانو باندې د اسرائیل د حملو غندنه وکړه. بین الاقوامي کرکټرانو هم د فلسطینیانو په حق کې او د اسرائیلو خلاف خوله کولا وکړه. اداکارانو هم د فلسطینیانو په حق کې اواز اوچتول شروع کړی دي.
وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې موږ د بهترینې حکمت عملۍ په نتیجه کې د کرونا وایرس دریم لهر قابو کول هم شروع کړي دي. آرمي چیف جنرال قمر باجوا د کنټرول لاین دوره وکړه او د ځوانانو سره د اختر مونځ ادا کړ. د راغلو اطلاعاتو مطابق په جی ټي روډ باندې یو تیز رفتاره موټر په سوالګرو باندې ور وخته چې په نتیجه کې 15 کسان مړه او په ګڼ شمېر کې نور ژوبل شو. په سعودي عرب کې د 7 میاشتو د عمر یو ماشوم په جاز کې مړ شوی دی. په زامبابوې کې د 51 د پاسه 100 بچو پلار او د 14 ښځو خاوند د 19 واده تیاری شروع کړي دي. د پاکستان د قومي کرکټ ټیم په کپتان بابر اعظم باندې یو ټیسټ میچ خرانغه دی. په بیټینګ رینکینګ کې د ټاپ 10 نه وته ته نږدې شوی دی. پاکستانی کوه پیما ماؤنٹ ایورسٹ سر کړ. په تیرو 30 غنټو کې په ملک موسم خشک پاتې شو. د مازیګر نه پاسمان باندې ګوري وریځې راخوري دي. दोस्तों, अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब. او اوس د دې خبرونو تفصیل. یو اړخته په ملک کې د کرونا وایرس د دریم لهر د خورېدو د رفتار کمولو لپاره د لاک ډاون سلسله شروع ده. نو بل اړخته په تیرو 30 غنټو کې کرونا وایرس 26 د پاسه 100 مړي نور کړي دي. دغه رنګې په ملک کې تر اوسه پورې د کرونا وایرس له کبله د شوو مړو شمېره 19,314 شوه. د سرکاري اعدادو شمار مطابق په تیرو 30 غنټو کې په ملک کې 3,215 نوي مریضان ریکارډ شوي دي. په تیرو 30 غنټو کې په ملک کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شرح 8.15% پاتې شوه. په ګاونډي ملک بھارت کې په تیرو 30 غنټو کې کرونا وایرس ریکارډ 4,215 مړي کړي دي. دغه رنګې په بھارت کې د کرونا وایرس له کبله تر اوسه پورې د ټولو شوو مړو شمېره د 2.5 لکو نه سیوا شوې ده. نن په پوره ملک کې د مذهبي جوش او جذبې سره ورکوټی اختر ونمانځلی شو. خلکو د ملک په مختلفو برخو کې په عیدګاهونو، امام باړو او جوماتونو کې د ایسوپیز د لاندې د ورکوټي اختر مونځ ادا کړ. تیره شپه د پېښور په قاسم خان جومات کې غیر سرکاري رویت هلال کمیټۍ درویش شرعي شهادتونه واخیستل او د ورکوټي اختر د نمانځلو اعلان یې وکړ. وروسته د شپې 11 بجې سرکاري مرکزي رویت هلال کمیټۍ هم د میاشتې د لیدو اعلان وکړ او دغه رنګې په پوره ملک کې په یو ورځ باندې اختر ونمانځلی شو. که یو طرف ته دا خبره د خوشحالۍ وړ ده چې په پوره ملک کې په یو ورځ باندې اختر ونمانځلی شو، نو بل اړخ ته په اختر نمانځلو باندې په مختلفو رای خلکو کې شدید اختلافات مخې ته راغله. په دې لړ کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری دریځ خپل کړ چې د مۍ په 12مه نیټه باندې د شوال د اولنۍ نیټې د سپوږمۍ عمر 14 غنټې 40 منټه دی او په دغه سبب د مۍ په 12مه نیټه باندې د سپوږمۍ لیدل ممکن نه دي. د زیاته کړه که څوک د سعودي عرب سره د اختر نمانځلو شوقي نو بېشکه اختر دی ونمانځي. بل اړخ ته د مذهبي امورو وفاقي وزیر نورالحق قادري په دې هکله باندې وویل چې د چا وزیر او حکومتي شخصیت دپاره د میاشتې د کتنې په معامله کې پرېوتل مناسب نه دي، چې د دې مقصد دپاره یو دیني او شرعي اداره موجوده ده چې د روژې او د اختر میاشته کتنه د هغې کار دی. بل اړخ ته د مرکزي رویت هلال کمیټۍ له طرف نه د اختر د نمانځلو په اعلان باندې د آزاد جموں کشمیر وزیر اعظم راجا فاروق حیدر د آزاد جموں کشمیر دپاره د ځان لا رویت هلال کمیټۍ د قایمولو اعلان وکړ. په غزا باندې په 2مه ورځ باندې هم د اسرائیلو د حملو سلسله جاری ده. د دې حملو په نتیجه کې د شهیدانو شمیره 55 ته ورسېده چې پکې د 14 ماشومانو سره حاملې زنانه هم شامل دي.
بل اړخ ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ترکی وزیر اعظم رجب اردوان د سعودي عرب ولی عهد شاه سلمان په ټلیفون باندې رابطه کړې ده او په غزا باندې د اسرایلو په حملو باندې د تشویش اظهار کړی دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د فلسطین صدر ته ټلیفون وکړ د اسرایلو د زبردستۍ غندنه وکړه او د فلسطینیانو سره د یووالي اظهار وکړ مشهورو کرکټرانو بابر اعظم ډیرن سمی کګیزور آباد د اسرایل د زبردستۍ غندنه کړې ده او د فلسطینیانو سره د یووالي اظهار کړی دی بل اړخ ته میا خلیفه جے حدید او د شوبز مشهورو اداکارانو د فلسطینیانو په حق کې आवाज اوچت کړی دی او د اسرایل په زبردستۍ باندې په اسرایلو باندې بد ویلي دي وزیر اعظم عمران خان ویلي دی چې د حکومت د بهترینی پالیسۍ په نتیجه کې مونږه د کرونا وایرس دریم لهر قابو کول شروع کړی دي د زیاته کړه چې د کرونا وایرس په دویم لهر کې قام په ایسوپیز باندې په سختۍ سره عمل درآمد کړی وو چې د هغې په نتیجه کې مونږه په کرونا وایرس باندې قابو موندلې وه د یو ځل بیا په قام باندې غږ وکړ چې په ایسوپیز باندې د عمل درآمد په هر صورت یقیني جوړ کړي ځکه چې د کرونا وایرس د دریم لهر ډیر زیات خطرناک دی د ایس پی آر مطابق آرمی چیف جنرال قمر باجوا د کنټرول لاین دوره وکړه د په دې موقع باندې وی چې د عوامو تحفظ او د ملک د سلامتۍ لپاره کار کول زموږ په فرایضو کې شامل دي د زیاته کړه چې د یو پوجي په حیثیت باندې د مادر وطن د دفاع لپاره کار کول باندې موږ ته فخر حاصل دی د په LOC باندې د تعیناتو ځوانانو سره یو ځای د ورکوټ اختر مونځ ادا کړ او ځوانانو له د اختر مبارکي ورکړه په جی ټي روډ باندې یو بې قابو موټر په سوالګرو باندې وروخته چې په نتیجه کې 15 کسان مړه او په ګڼ شمېر کې نور جوبل شو په سعودي عرب کې په یو جاز کې د پرواز په دوران کې د 2 میاشتو یو ماشوم مړ شو د اطلاعاتو مطابق ناسا پر دې ماشوم طبیعت خراب شو چې د هنګامي لینډینګ نه مخکې د په جاز کې مړ شو په یو افریقایي ملک زمبابوې کې د 50 د پاسه سلو ماشومانو پلار او د 14 ښځو خاوند د 19 واده لپاره تیاری شروع کړې دي کتونکو په سکرین باندې په دې تصویر کې تاسو دغه سړی دا پوره خاندان ګورئ راځئ چې وګورو د لوبو خبرونه د پاکستان د قومي کرکټ ټیم په کپتان بابر اعظم باندې یو ټیسټ میچ خرانغه د په بیټینګ رینکینګ کې د ټاپ 10 نه وته ته نږدې شوی دی او بالکل په کناره باندې ولاړ دی یو پاکستانی کوه پیما سرباز خان ماونټ ایورست سر کړی دی د ماونټ ایورست په سر باندې د پاکستان جنډا په لاسو کې اوچته کړه दोस्तों अगरचे आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब का रेड बटन क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब او اوس ګورو د موسم حال په تیرو 40 غنټو کې په ملک کې یو ځل بیا موسم خشک پاتې شو البته مازیګر په اسمان باندې ګوري وریځې راخورې شوې د روانو 40 غنټو د پاره د محکمه موسمیاتو د پیشنګوئی مطابق په ملک کې د خشک موسم امکان دی او له دې خبرې امکان هم ظاهر کړی شوی دی چې ورځ به ګرمي البته په اسمان به کله ناکله وریځې راخورېږي د سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي ښاد او اباد اوسئ د لوی الله په امان کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ دا ټلۍ په بټن غوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتنه د خپل ژوند معمول وګرځوئ